جمرود بایپاس باندې موجود یم د ملک نصیر کوکی خیل او د سره چې کوم نور معزز مشران گرفتار شوي دي د هغو د رهایي دپاره دلته د قوم کوکی خیل د هر مکتب فکر له طرفه فدای قوم هم پکې راغلو. احتجاجي مظاهره روانه ده او دا احتجاجي مظاهره نامعلومه مدت پروي پاک افغان شهراوي چې کوم دی کنه په مکمله طریقه طور سره بند وي. انټرسټینګ خبره دغه ده چې دلته د پښتون تحفظ مومنټ کوارډینیټر خبره وکړله چې پرون موږ ته د کور مې چې کوم هلته د سني شافتادات شروع دي هغې کې چې کومه بیا قومي جرګې کوشش کړی و د هغې چې کومه تیږه ایښولی شوې د هغې وخت پوره او چې موږ نصیر ملک له را روانو په دې حوالې سره چې یاره موږ ته سوال جواب ورکړی شولو چې یاره راشئ تاسو اوس زموږ خبره سمه کوئ او نو شي موږ چې دلته راتللو دلته څنګه چې د موړ ته راورسېدلو نو موږ ته دا خبره چې یاره نصیر ملک یې ونیولو نو دوی خدشه ظاهروي چې یاره ریاست یا حکومت په دې کې انټرسټډ نه دی چې په وطن کې په قبایلي بیلډ کې امن چې کوم دی که نه بهر شي. تاسو کتلی شئ ما په دا شا باندې د جمع اهتمام هم وکړی شولو په پاک افغان شهرا باندې. د دې نه دا معلومیږي چې پاک افغان شهرا به د نامعلومه مدت لپاره چې کوم دی که نه هغه بند کړی کېږي او دلته به ټینټ هم لګولی کېږي. دا باندې مخکې هم اف آی آر وې خو باید پوښتنه هم دا کېږي چې مخکې ولې ځکه چې اوس اشیا او سني فسادات دي نن دوی ډېره اهمه خبره وه او دوی واپس هغه خبره سمول غوښتل ځکه چې ټایم پوره شو نو نن چې کوم دی سره هغې ګرفتاري وکړی شوله. دې نه علاوه چې کومه دلته ریګیلالمه کې د پښتون تحفظ مومنټ یا د پښتون قومي عدالت چې کوم لګېدلی او یا په بګیاړي کې چې کومه احتجاج شو د تیرا د بحالیه ولسه متاثرینو په حوالې سره په هغې نه بعد اعضا امین اقبال افریدي وزیر اعلی خیبر پختونخوا کوم چې سپریم دی او هغې سره ام پی ای ډي سي دغه شان د نور مقامي انتظامیه دغه ټولو دغو مشرانو سره دا عهد کړی چې په تاسو باندې کم اف آی آر شوي دي په دغه دروغو خبرو کې نو دغه اف آی آرونه چې کوم دی که نه واپس اخیستی شي. اوس چې کوم دی که نه هغه اف آی آرونو په همغه اف آی آرونو کې چې کوم دی که نه ملک نصیر کوکی خیل او هغه سره نور معزز مشران چې کوم دی که نه هغه ګرفتار کړی شوي دي. اوس په کار ده چې امین اقبال افریدي سهیل افریدي راشي او دا ووایي چې یاره د تاسو سره چې کوم دی کړی شوې واده وه د قوم سره هغه واده چې کوم دی که نه سله سر ته ونه رسولی شوله یا د ملک نصیر کوکی خیل چې کوم دی که نه قصور څه دی یا د ملک نصیر کوکی خیل چې کومه د امن ناره وهي کومه د امن چغوي کومه د بحالي خبره کوي کومه د پښتون بیلډ خبره کوي یا دغه خبره چې کوم دی نصیر ملک جرم سبب جوړېږي. او موږ به دلته موجود یو څومره هم چې اپډیټ راسي دلته د احتجاج په حوالې سره د پرلط په حوالې سره هغه به تاسو ته کوو. پښتون تحفظ مومنټ هم په باقاعده طور باندې د احتجاج کولو تابعه وکړله او اعلان وکړلو چې احتجاجونه به چې کوم دی که نه کولی شي. سیاسي اتحاد ټول تنظیمي خلک او د قوم کوکی خیل شپږ ګوڼې ټاپې دغه په د احتجاجونو کې شرکت کوي. اوس نن بیګا او سبا له به د احتجاج دغه مظاهرین یې چې نور هم پکې شرکت راسي.